بسم الله الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفه. اسلامی نظام د مسلمانانو دپاره یو نعمت ده. نه تنها اسلامی نظام تنها نظام درلودل د انسان دپاره دا د الله یو نعمت ده. کله چې یو څوک غواړي چې دنیا آباد کی، کله چې یو څوک غواړي چې دنیا کې انسانان پرمختګ وکړي او د الله دنیا آباد وګرځيږي، نو آبادی د دنیا چې راځي هغه په سلطنت و بادشاهي باندې راځي. علما وی الله عز وجل انسان چې پیدا کړی، نو د انسان پیدا کېدل دنیا کې هغه قسم انواع لري. بعض انسانان یو قسم اغراض و مقاصد لري، بعض انسانان بل قسم مقاصد و اغراض لري. یو انسان د بل انسان د اغراض او د مقاصدنا بدل مقاصد، بدل اغراض، بدل فکرونه لري. نو د دغه ټولو انسانانو فکرونه را جمع کول دا کار الله عز وجل د بادشاه او د یو عادل حاکم په واسطه باندې کولی شي. که چیرته حاکم نوي، بادشاه نوي، ملک وجود ونه لري، نو د مسلمانانو یا د انسانانو د هغوی دا بیل مقاصد، دا بیل اغراض، دا بیل فکرونه دا نسی یو جای کېدلی، او د انسانانو فکرونه چې یو جای نسی آبادی منځته نه راځي. مونږ په اسلامي نړۍ کې یو عالم تیر سوی جابر ابن حیان نومیږي. دته د اسلامي نړۍ د علم کیمیا پلار وایي، یعنی تقریبا 160 هجری کال کې مړ ده. تر نن نه 14 یا 12 تقریبا 1400 کاله مخکینی سړی تیر سوی. د یو خبر کړي د یو مقاله په هغه زمانه کې لیکلې، اخراج ما فی القوه الى الفعل. دنیا کې چې څومره وړتیا ستا، دغه وړتیا له قوت نه فعل ته راویستل. چې ته غواړې دغه دنیا له قوت نه فعل ته راوباسې، او دا د الله مقصد هم ده. الله عز وجل دا غواړي چې دنیا له قوت نه فعل ته راوباسې. ځکه له قوت نه فعل ته راویستل د دنیا دې کې د الله عز وجل پیژندګلوي کیږي، الله پکې پیژندل کیږي او دنیا آبادیږي. د الله په دې مځکه کې دومره ډیر قدرتونه دي، دا قدرتونه ټول چې راویستل کیږي له قوت نه، له وړتیا نه فعل ته، نو هغې ته چې زمینه برابریږي چې حکومت موجود وي. کله چې حکومت موجود شي، بادشاه موجود وي، دغه زمینه بیا مساعده کېدلی سي چې له قوت نه فعل ته راوځي. نو انسانانو خو مقاصد بدل را بدل، دا ټول توحید فکر کول دا د بادشاهی د وجه نه کیږي. کله چې بادشاه موجود سی، کله چې بادشاه شتون ولري، د انسانانو د مقاصد، د انسانانو مقصدونه دا راټولیدلی سی. له دې ټولو مقاصدونه تقریبا یو مقصد جوړیدلی سی، او د دنیا په آبادی کې چې د الله عز وجل یو لوی مقصد هم دا ده چې دنیا آباد سی، معماری د دنیا وسی، او د الله هغه علوم وړتیاوې چې الله په مځکه کې اچولی دي هغه له قوت نه فعل ته راوځي. دا هم د الله عز وجل یو مقصد ده پکې. کله چې له انسانانو نه سیاست د تدبیر لري سی،
انسانان په دې دنیا او په مملکت کې داسې مضطرب سي لکه یوه کشتۍ چې په دریاب څپې پسې واخلي. کله چې یوه کشتۍ د دریاب په منځ کې ولاړه وي، دا کشتۍ چې د دریاب څپې پسې واخلي په هغې پسې چې څومره وخته موزي ساحل ته نسي وتلی، کله یې اوبه داسې بیایي او کله یې داسې بیایي. خو که ته غواړې چې دنیا یا انسانیت ساحل ته وباسې نو بادشاه ته ضرورت پیدا کیږي، بادشاه او حکومت ته ضرورت پیدا کیږي چې د دنیا د انسانانو د قسمه قسم فکرونه دا راجمع کی او د دې نه یو فکر جوړ کی او د دنیا آبادی د کار ترې نه واخلي. کنه د کشتۍ په مثل باندې او هغه چې توپاني بادونو د دریاب څپو پسې اخیستلی وي نو هغه ساحل ته نسی وتلی، هدف نسی ترلاسه کولی. علما په کتابونو کې لیکي النهج المسلوک فی بیان سیاست الملوک، د یو عالم کتاب جوړ کړی ده د عربي باندې. د دې کتاب کې لیکي وی انسانان یا د دنیا اوسیدونکي خلک بادشاه ته دومره ډیر ضرورت لري لکه وچه مځکه چې اوبو ته ضرورت لري، تږي وي. انسانانم یو عادل زعیم ته، یو عادل بادشاه ته، یو عادل حاکم ته ضرورت لري لکه مځکه چې اوبو ته ضرورت لري. کله چې په یوه مځکه باندې باران وسي، دغه مځکه چې باران ور باندې وسو دا مځکه بیا ګیاوې راشنې کوي. کله چې مځکې ګیاوې راشنې کړلې بیا یو دهقان ته ضرورت ده، دغه دهقان په دې پټي کې دوه قسم ګیاوې راشنې کیږي، یو خبیثې ګیاوې وي او یو طیبې وي چې انسانان ترې نه ګټې اخیستلی سي. هغه بوټي چې هغه خبیث بوټي وي نو هغه داسې ریښې ډېرې په مځکه وړاندې ځي او ببرم سي. د دغه ګیاوو چې طیبې ګیاوې وي د دې د بیخ طرف نه مخه نیسي، د پاس طرف نه یې مخه نیسي، د طیب او دا د ښه مخ نیسي. نه پرېږدي چې په دې پټي کې داسې ګیا چې منتفع به د انسانانو دپاره سي د هغې مخه نیسي، دهقان راجګ سي نو هغه خبیثه ترنه پرېږدي. چې ترنه راوویستله ټوله پټي کې طیبه پاتې سي، په آخر کې حاصل داسې یو حاصل لاسته راسي چې هغه د انسانانو دپاره هم ګټه وي، په هغې کې د حیواناتو دپاره هم ګټه وي او د نورو شیانو چې دنیا کې ژوند کوي د هغوی دپاره هم ګټه سي. نو بادشاه هم داسې حیثیت لري. کله چې یو نظام شتون ونه لري، سیاست تدبیر شتون ونه لري، نو هلته داسې انسانان هم را پیدا کیږي چې خبیث انسانان وي. ځکه جامعه کې ټول طیب انسانان نه وي، جامعه کې خبیث انسانان وي، په جامعه کې طیب انسانان وي، قسمه قسم انسانان په جامعه کې وجود لري. بادشاه او سیاست تدبیر او ملک نو هغه خبیث خلق د جامعې نه راباسي، د زندان ته وړي چې الله عز وجل اصلاح وکړي یا جزا ورکوي. نو طیبو خلکو ته لاره خلاص سي، دغه طیب خلک پرمختګ کولی سي. مثلا یو تجار ده یا تجاران دی غواړي چې د یو مملکت کې هغه د تجارتو د اقتصاد له لحاظ نه پرمختګ وکړي، نو هلته په جامعه کې خبیث بوټي وي چې هغه د اختطافګرو په نامه باندې وي. دغه اختطافګر که جرړې ونیسي نو د اقتصاد مخه 100 په 100 کې نیول کېږي، مخته نه ځي. حکومت الله د دې لپاره جوړ کړی ده چې خبیث سړی راونیسي، جزا ورکړي، زندان ته یوسي. نو چې خبیث لرې سول، طیبو خلکو ته لاره خلاصه سوله.